یاره څه شی څه پیسې هم نشته دی او روژه هم دی او روژه ماتې دپاره بیا څه شی برابرول هم غواړي یاره هېڅ پیسې نشته نه کار روزګار شته دی یاره چې څه شی پیدا شوی وي روژه ماتې له هم شی وروړی وي هله خان صاحب رالی صبر وکړه ده نه تپوس وکړم چې چېرته څه شی راکړي السلام علیکم ورحمت سلامونه پیدا ووایه څه چل دی لږ پیسو ته ضرورت او بیخي څه هم راته نشته نو د کار روزګار لږ مال که څه شی راکړي نو الله به جنت الفردوس په نصیب کړي ها لکه دا ما اوس تاسو ټیکې نیولي دي یو راځئ سوالونه کوئ درځه شابه درځه دو چې دي که نه دو چې دي دا ټول کبرجنان دي دا خانان پوه شو که نه او ته هم مسلمان یې او زه هم مسلمان یم کله به زه ستا په کار راځم ته به کله زما په کار راځې اوس دا مسه یو څو روپۍ دي او دا بس کور ته یوسه او به ماشومان له دې بې دغه راوړه چې روژه ماتې وله برابر کړه ښه دا واله دا پنځه ویس واله او ځان له پیدا وکړه ځای ده خدای دې له باغه دنیا کې به کار کړي خدای دې له ډېره تېره درکړي الله امین بس زما ورور یې پوه شوې او دا خانان چې دا ټول کبرجنان دونه تېرېږه دو ته بیا سوال مه کوه دا سړي زامن نه دي ها ماشاءالله او دا ځمکې نه هغه سرته دا ګر چاپېره داسې دا غره نابره کورونه دا سرته ځمکې دا بوټي دا ټول زما د نیکه وي اوس ماته پاتې دي زما ځمکه ده داسې ولا بس نیکه دې ګوره ډېر درته دغه پرېښې هغه ډېره شتمني ته پرېښه ماشاءالله دا ټوله ځمکه اوس زما ده ها نیکه دې مړ دی او که نه خو وختي مړ شوی راځه چې ورشو لږه دوا به ورته وکړو راځه چې ور دوا قبر ته وله لږه دوا وکړو صحیح ده لږه دوا به ورته راځه چې ورشو خبردار دی ها او دوا ته الله دې وبخښي الله دې ته د دوست په نصیب کړي تاسو دونه شتمني پرېښې ده الله دې وبخښي خان صاحب دا وګوره دا چې هغه به ستا بېزته کوه ته ویې تا پیسې دې ورنه کړې یو ګردام ورته لارې وګوره ستا د نیکه مینه قد 2 متره خبر دی افغان 2 متره خبر دی خو خانه خدای چیشت لپاره پیدا کړلي خو دې لپاره پیدا کړلي چې د غریبانو خدمت وکړي د غریبانو سره دغه وکړي او ته تا به بل ول بېزته کوه لاړې بس زه درنه لاړم خپله خانې دې کوه غرور دې کوه د خپلو خانانو ورونو څخه مو دا هیله ده چې په روژه کې د غریبانو سره کومک او لاسنیوی وکړي. ډېره مننه د ویډیو